صدر باندې شوي پښتنو هغه په جرم کې چې تا مال رشوت را کولو دمد سامرون هغه اکی یمنون نیکا ملقه ده دا څنګه خبره ده باچا جان زما زوی څوک خو نه دی راوړی چې اوس به د دې بوډا خدمت کوي او چې نن تاسو خبرې زده کړئ نو تاسو وایئ چې زما مور په څه پوهېږي چې کوم بچي د خپل مور او پلار عزت نه کوي ملک صاحب ټول کلی لیدلی دی چې د غفار خان په درشل مخې ته غږ کړی دی راځه ګوره چې خپل کور ته ځو چې کور ته دې بوځم خلک به راپورې خاندي څوک به د پښتو له بیا نه راځي پښتنې داسې نه کوي تا خو بخلي دي خو باچا جان چرم نه بخي مجاړه ولې زما نازبین زوی دی د چا نوکر خو نه دی د قسم چې پوه شي چې رب العزت فرمایي په خپل کتاب کې چې په داسې خلکو باندې زه خپل د رحمتونو دروازې بند کړم چې چا خپله وینه در باندې قربان کړې ده او تاسو یې خوشحاله ساتلي یو مور او پلار دې صحیح وي د مور او پلار سره لاړه شه د مور دعا جنت هوا او د پلار خیری د جهنم هیریږي خاموش زما بچ زما خبره صدر باندې شوي پښتنو